او عالم دلتا اغا ورطا تربیت کڑی حافظ قرآن ورطا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلی داغی پا برکت باندی با اللہ جل جلالہ تاسو تا انشاءاللہ بخن کئی. دا طالب علم، دا عالم، دا حافظ قرآن دے با انشاءاللہ دا لسو کسانو شفاعت پکی او د کمو کسانو شفاعت پکی. آغا کسان نا آغا کسانو شفاعت پکی چی پا دنیا کی دغا طالب علم خطا سخیال ساتلی کنا، دا عالم دے سخیال ساتلی، دا حافظ دے سخیال ساتلی. اس سے اغوی چی طالب علم وی رز پا دنیا کی دن تنگ وم دیر وقت ما پسی لگی دل و پا آخرت کی بس دعا درتو کی. دعا بتاتا علکی چی دے مدارس سرا، دے مساجد سرا، دے علماء کرام سرا، دے حفاظ کرام سرا دی سر بمین ساتی. واللہ بیا داسی اور ازرا روان دا چی پا آغا و رز باندی اریو پیغمبر با نفسی نفسی آواز کئی، زما پیغمبر با امتی امتی آواز کئی. آغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا اغا ورز باندی بوئی اے اللہ زما امتیان اغی پا پولیس صراط باندی پورے کا. پیغمبر علیہ السلام بوئی زما امتی چی کل پا پولیس صراط باندی زی اغا پا پولیس صراط باندی تیریگی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تکتور تنبی پا پولیس صراط باندی او پا دغا باندی بطول خلق با پی تیریگی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اغا با پا دغا رز باندی سوال کئی اللہ زما امتیان پا پولیس صراط باندی پوری کا. پیغمبر علیہ السلام با دا امتیانو شفاعت کئی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اغا فرمائی حدیث کرا دی دا طول امتیان با دی بچگی وی وا محمدہ ہو، وا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چرتی. پیغمبر علیہ السلام وی زبا پولیس صراط باندی مخکشم. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خپل طول امتیان با ما پسیشی زمان با مخ کی جبرائیل او میکائیل روانی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه زبا پا دا غرض باندے سوالو کم او زبا اللہ تا اوام چه اے اللہ دا سوال زد فاطمی دا پارا نکم دا خپلی لور دا پارا دا زد خپل گناہگار امت تا پارا دا سوال کم اللہ تعالی دا اللہ زد خپل گناہگار امت دا پارا سوال کم. آغا پیغمبر آغا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اغا با پا سجدہ باندی پریوزی. آقا مدنی چے کل پا سجدہ باندی پریوزی. علماء کرام فرمائی دمر لویا سجدہ با اوکی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چے دا دنیا دو رزو دو شپو برابر یو سجدہ با آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوکی. پیغمبر علیہ السلام با پا سجدہ باندی پریوزی. پا سجدہ کے بسوئی اللہ تا بوئی چے اللہ زما امت ابخا، اللہ زما امت ابخا. پیغمبر علیہ السلام بدا دعا کئی اللہ حساب کتاب شورو کا. پیغمبر علیہ السلام با پا سجدہ باندی پریوزی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چے پا سجدہ باندی پریوزی اللہ بورتوئی ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرد سجدے نہ اچھت کا. اے زما آقا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او آیا سغواڑی نن چے تس سوال کے دا امت دا پارا اغب قبلیگی او بیادتا ستا یو خبر ادا کوم چے نن با دا پیغمبر طریقہ پزان کراولی، نن با دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پا سنتو باندے عملو کئی، نن با دا پیغمبر علیہ السلام پشان شکل صورت جوڑ کے پا آغا رس چے تا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوال ورشے بل ور بنی بل دروازہ بنی. آغا دمر سخت رزدہ اللہ با آواز کئی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ با وی چے نن بادشاہی دا چادا، نن سلطنت دا چا دے پا دغا ورز باندی با اسو غگ نکئی. اللہ با پخفل فرمائی للہ الواحد القہار. نن دا اغا قہار ذات اغا دا اللہ جل جلالہ دا اغا بادشاہی دا آغا رز باندی با نور بادشاہ ہے دا بن چلی گی. اے مومنانو مسلمانانو پا دغا ورز باندی تا آقا مدنی تا آوازو کی محمد رسول اللہ تا نمخواڑی. اللہ دینے کی بیا بس سکے آقا مدنی تا نمخواڑی. نن خلق رازی اغد پیغمبر علیہ السلام پا ختم نبوت باندے حملہ کئی. نن خلق رازی اغید قرآن کریم بے حرمتی کئی. نن خلق ستا پا دی علاقہ کرا پاسی اغا قرآن مجید دڑی دڑی کئی، اغا ٹکڑی ٹکڑی کئی. اغا قرآن مجید اغا اخکت
غورځي نن مسلمان کې دومره قوت نشتا، نن مسلمان کې دومره جذبه نشتا چې په هغه ورځ باندې د قیامت هغه سخته ورځ باندې دی به بیا دا اواز کوي، ابو جهل به دا اواز کوي والله ربنا ما كنا مشرکین. ابو جهل به وایي الله ما خو شرک نه دی کړی. یو به دا اواز کوي ما شرک نه دی کړی، یو به دا اواز کوي چې الله ما خو ته منلی. هغوی به دا اواز کوي خو دا خبرې به بالکل غلطي. ابو جهل د قرآن کریم دشمنو که نو؟ څومره سخت دشمنو. نن د قرآن کریم څومره مخالفین دي، نن د مدارسو د هغې څومره مخالفین دي. نن تاسو وګورئ د ختم نبوت د هغې څومره دشمنان دي. نن راځي د آقا مدني صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې حمله کوي. ستا په دې کې د نورو ملکونو پکې مکمل لاس دی چې کم یو سړی د قرآن کریم بے حرمتی وکړي، کم یو سړی د قرآن کریم یا د آقا مدني صلی الله علیه وسلم د هغوی په شان کې ګستاخی وکړي، هغه له پروټوکول ورکړي، هغه له چې دنو هیرو تی جوړ کړي، هغه له داسې وکړي چې بهر ملک ته ولیږي. انشاءالله موږ به دغه کسان بالکل نه پرېږدو. دوی سره به موږ مقابله کوو چې کم سړی د قرآن کریم بے حرمتی کوي، کم سړی د آقا نامدار محمد رسول الله د ختم نبوت په دې تاج باندې حمله کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې ز آخر الزمان پیغمبر یم، زمانه پس بل پیغمبر دا نشتا، زمانه پس بل پیغمبر هغه به دنیا ته نه راځي. د صحابو قربانو ته وګوره، صحابو دومره قربانۍ د قرآن د پاره ورکړي دي، د دین د پاره ورکړي دي. او پیغمبر علیه السلام دغه صحابو ته وایي د آقا مدنی صلی الله علیه وسلم صحابي د ابو هریره رضی الله تعالی عنه د خوراک د پاره څه نه ملاویږي، خوراک د پاره څه نشتا. د آقا مدني صلی الله علیه وسلم دا غي د روزي او د منبر تر منځ به آقا صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ابو هريره سے بناستو روټای بنو، ابو هريره سے به بهوش شو، هغه به بهوش شو. خلق برالل په مړی او په سټ به ورلخپی کی خودي او خلق به وی چې دی لیونی دی. ابو هريره سے وای چې نه زه لیونی نه وم، په ما باندې به لوږه راغلې وه، د لوږې د لاسې به مونږ بېهوشه پراتو. خو د آقا مدني صلی الله علیه وسلم درې نه ده پرېښودې. د آقا مدني صلی الله علیه وسلم غلامي هغې نه ده پرېښودې. د صحابو قربانۍ ته وګورئ. د آقا مدني صلی الله علیه وسلم صحابي دی حنظله رضی الله تعالی عنه. تاسو به ټولو د حنظله رضی الله تعالی عنه داغه واقعه به مو اورېدلي. حنظله رضی الله تعالی عنه هغه چې کله وعدې وکړو او لومبۍ شپه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جهاد د پاره ځي. آقا مدني صلی الله علیه وسلم د جهاد د پاره آواز وکړو. حنظله خپله ناوې ښځه په کور کې پرېږدي او د جهاد میدان ته ځي. ښځه ورته وایي حنظله لږ ما طرف ته خو مخ راتاو که چې ستا دې مخ ته وګورم، ستا دا مخ زه ووینم. د قیامت په ورځ به زه څه وایم چې زما خاوند حنظله کم دی، لږ خو ما طرف ته وګوره. حنظله ورته وایي نه ښځې یو خبره واوره، کم مخ چې یو ځلې محمد رسول الله په طرف ته هغه ورتاو شي هغه واپس نه راتاویږي، هغه واپس نه راتاویږي. دا مخ اوس محمد رسول الله په لګرځېدلی دی، دا واپس اوس نه راګرځي. رونو علماء کرامو بیانونه وکړل، تفصیلا بیانونه وشو. د صحابو دومره قربانۍ دي. آقا مدني صلی الله علیه وسلم د قیامت په دغه سخته ورځ باندې، هغه سخته مرحله باندې خلق با آدم علیہ السلام لور چې ټیم مختصر دی، هغه ته وایي چې الله ته ووایه چې حساب کتاب شروع شي. هغه به وایي زه دا نشم کولی. یو پیغمبر به ورځي، هغه به وایي دا نشم کولی. په آخره کې خلق به عیسی علیہ السلام لراشي وایي الله ته ووایه چې ته مونږ سره حساب کتاب الله شروع کی، که جنت ته ځو که دوزخ ته ځو، الله حساب کتاب شروع کی. عیسی علیہ السلام د الله پیغمبر دی، هغه به وایي زه دا نشم کولی. حدیث پاک کې راځي وایي په عیسی علیہ السلام په هغه به دومره د الله یره راشي چې د دې ویښتو په ځای به د خولې په ځای به د دې سمونو نه وینې بهیږي، دومره یره به پرې راشي. عیسی علیہ السلام هغه پیغمبر دی د الله جل جلاله. بیا په دغه ورځ باندې خلق به محمد رسول الله له ورشي. آقا مدنی صلی الله علیه وسلم ته به فرمایي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ته ووایه چې حساب کتاب شروع شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به
په سجده باندې پریوزي آقا مدني صلی الله علیه وسلم به د امت شفاعت کوي په دغه سخت ورځ باندې په دغه ورځ باندې الله چې حساب کتاب شروع کوي الله به پیغمبر علیه السلام ته ووایي ګوره بخنه د نبی علیه السلام په خولې باندې بنئ بخنه به الله په خپله خوښه کوي څوک جهنم ته څوک دوزخ ته بوځي هغه به الله په خپله خوښه بوځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به ووایي چې پیغمبره صلی الله علیه وسلم حساب کتاب شروع کوم لومبه کستره مخکې که چې هغه سره حساب کتاب شروع کم دغه ورځ باندې یو صحابي پیغمبر علیه السلام به په شا باندې وګوري فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه هغه ته به وګوري عمر سے بوئی د الله پیغمبره ما مخکې کو حساب کتاب ته الله غصه دی هسې نه که زما حساب کې کمې بیشې راووته ټول امت به دې غرق شي یو صحابي ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګوري ورته وایي چې د الله پیغمبره ما نه حساب کتاب مشورو کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ابو بکر صدیق د مټې نه ونیسي وایي ای ابو بکر صدیقه او کله چې په آقا مدني صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل شو عمر فاروق ابو بکر صدیق سے د رسول الله مبارک نه 2 کاله کشر دی نبی علیہ السلام ته 2 کاله مشر دی او د دواړو د وړوکوالي دوستی وا او کله چې ابو بکر صدیق صاحب هغه شام ته د تجارت د پاره تلو التکیو نجومیو التکیو کسو هغه د ابو بکر صدیق صاحب لاس اونیوه ابو بکر صدیق ته نیغ ګوري بیا ورته وایي ابو بکر صدیقه دا یو خبره دی واوره هغه خبره دا چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېدو والا دی او ته به د آخر زمانې د پیغمبر ته به د هغه ملګری وړومبی ایمان به پې ته راړې هغه نجومي ورته وایي کله چې ابو بکر نبی علیه الصلاة والسلام هغه اعلان وکړ آقا مدني صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازلیږي اقرا بسم ربک الذی خلق پیغمبر علیه السلام باندې قرآن کریم نازلیږي په دکه وخت کې چې کله دا خبره وشوه پیغمبر علیه السلام ابو بکر صدیق ته وایي چې ای ابو بکر صدیقه مال الله پیغمبري راکړه مال الله نبوت راکړه ابو بکر صدیقه په ما باندې ایمان راړه هغه ورته وایي چې د الله پیغمبر په تا ایمان راړم خو دلیل پکار دی نبی علیه السلام ورته وایي ابو بکر صدیقه ټول خلک که دلیل غواړي ته به دلیل نه غواړې وی ولې تا ته وی په شام کې په وړوکوالي باندې چې لا څه وخت ماته نبوت نو میلاو شوی هغه وخت کې تا ته هغه نجومي څه ویلي وو کومه خبرې درته کړې وه ابو بکر صدیق وایي قسم په الله چې هغه وخت کې یو زم یو نجومي یو الله قسم په الله ته د الله پیغمبر ډومبې ایمان په ابو بکر صدیق راوړو دا دومره شان والا صحابه په دنیا کې د جنت زیری پې شوي دي آقا مدني صلی الله علیه وسلم هغه ابو بکر صدیق ته په شا باندې وکتل آقا مدني به په قیامت په ورځ باندې د مټې نه ونیسي هغه ته به وایي چې حساب کتاب ترا مخکې شه په دغه ورځ باندې به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه به آقا مدني صلی الله علیه وسلم د مټې نه ونیسي حساب کتاب ته به رامخکې کي چې څنګه حساب کتاب ته رامخکې کي نو په دغه ورځ باندې الله ته چې څنګه مخامخ کی الله به ورته وایي ای زما حبیبه ای زما پیغمبره نن ته ابو بکر صدیق ماته حساب کتاب ته رامخکې کې ستا په خوله باندې ابو بکر ستا په خوله باندې په صحابو باندې په دنیا کې د جنت زیری شوي ای زما آقا مدني صلی الله علیه وسلم تا په خپله دا ویلي ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه عبدالرحمن بن عوف فی الجنه سعد بن ابي وقاص فی الجنه سعید بن زید فی الجنه زبیر فی الجنه تا خو دغه صحابه چې دنو دا تا یاد کړو چې دا جنتی دي اوس رونو دې صحابو د دې قرآن د پاره قربانی ورکړې وه ان شاء الله مونږ او تاسو به هم تر اخیری لحظې پورې او تر اخیری لمحې پورې مونږ به ان شاء الله دفاع د ختم نبوت کو او ان شاء الله مونږ به دفاع د قرآن کریم کو او چې څوک را پاسي د آقا مدني په شان کې خبرې کوي د قرآن بے حرمتی کوي ان شاء الله مونږ به د بل څه د پاره نه د قرآن د پاره او د ختم نبوت د پاره ټول به راوځو ان شاء الله کنه جواب را کوي ټول به راوځو کنه چې کوم ځایم د گستاخی رسول کی
جزاک الله ان شاء الله ټول به د قران کریم د پاره قربانی وکاو. نو زه د ټولو ما خو خبرې نه کولې، خو دا مجلس داسې جوړو چې ما یو څو خبرې به تاسو ته وکړم او دا ملګري هم لرې لرې نه ټول راغلي دي. زه د راتلونکو د ټولو میلمنو د دوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دا ټول علما کرام په معمولی اطلاع باندې زمونږ ټول راغلي دي او الحمدلله زما په دې خبره باندې ډېر لوی فخر دی. زه په دې خبره باندې ډېر لوی فخر کوم چې د زیدي علما چې دي الحمدلله دا یو موټی دی، یو اتفاق ته دی او الله دې زمونږ د ټولو دقه سه اتفاق لري. اوس په پکې دا نه کوي چې دا شی دی او دا دغه شی دی او دا بل شی دی، نه، اوس به د کافر د پاره ټول یو کیږو ان شاء الله. که موږ پکې دا ګورو چې دا یو دی او دا ډلې والا دی، دا په دې کې به غیر راضي. الله دې زمونږ د ټولو علما کرامو کاغه د زیدي کلی دي، نور علما کرام دي، الله دې زمونږ د ټولو یو مینه محبت اتفاق اتحاد د قائم دائم ساتي. الله دې د ما د مشرانو په عمرونو کې برکات کې خودلې کې. کم کسان چې غلی دي د ماسپخین نه په دې مجلس کې هغوی شرکت کړی دی، چا مونږ سره مالی تعاون په دې کې کړی دی، چا مونږ سره په دې کې هر څومره امداد کړی دی. الله دې د دې صله وله په دواړه جهانه باندې ورکړي. ډېرو کسانو د دعاګانو دپاره ویلي دي. اوس په انشاءالله تعالی ماښام خو به ټیم برابر وي که نه، 10 منټه شته. اوس زه د ختم قرآن دپاره دعوت ورکوم جناب مفتی انوار الامین صاحب ته چې هغوی راشي، هغوی دې طلباو سره ختم القرآنو کی او د هغې نه پس زمونږ ډېر ګران ورور جناب مولانا حافظ عبدالهادي صاحب انشاءالله هغوی به چې دی نو اخیري دعا کوي. نور زما ملګري چې څومره دي ټولو ته زه معذرت خوایم ځکه چې چاته موقع ملاو شوه چاته ملاو نه شوه. د ټولو په عمرونو کې د الله ډېر برکات کې ښودلی کړي.